ګرانو لیدونکو ستړي مشئ. د افغانستان د وګړو د یووالي ګوند مشر حاجي محمد محقق نن په 1 یون د ایران پلازمینې تهران ته تللی او د افغانستان د اکار یا وضعیت په اړه یې له ایرانی چارواکو سره خبرې کړي. محقق ویلي چې د دې یون په ترڅ کې یې نن د افغانستان لپاره د ایران له ځانګړي استازي حسن کاظمي کومي سره لیدلي. محقق ایرانی استازي ته د ملي ټینګاو د لوړ جرګې په استازیتوب ویلي چې دغه جرګه د تاوتریخوالي پلوي نه ده او د افغان منځي خبرو له لارې د هیواد د ستونزې رغون لارې ته لومړیتوب ورکوي. د محقق په خبره په دې لیدنه کې یې له افغانستان څخه د رواني او فزیکي امنیت د نشتوالي او سترې ناچارۍ له کبله ایران ته د میلیونونو افغانان کډوالو د ورتلو یادونه هم کړې او له ایرانی لوري له دغو کډوالو سره د ښه چلند غوښتنه کړې ده. څرګنده نه ده چې محقق به څومره وخت په ایران کې وي او یون به یې د ټولګډې واکمنۍ جوړولو ته د ایران له لارې د طالب ډلې په هڅولو او اړولو کې څه رول ولري. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.